بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، نن د یو باغ لیدو ته راغلی یو. دا د شفتالانو یو باغ دی چې 50 جریبه باغ دی او په ډریپ اریګیشن یا د څاڅکو بخار په سیستم باندې جوړ شوی، یا دغه د څاڅکو بخار سیستم ورته نصب شوی دی. نو ټوله ځمکه چې د 50 جریبه ده، یو باغ دی او تقریبا 2 څاګانې دي چې د هغې نه اوبه کېږي. دغه بوټي چې تاسو ګورئ، د دوی که چیرې تاسې دغه وده وګورئ، نو تقریبا شاوخوا 6 یا 7 میاشتې کېږي چې دغه بوټي سږ کال پسرلي کې کېنول شوي وو. دغه د اوس منی دی. نو په دغه باغ کې د بوټو وده که چیرې موږ وګورو، نسبت نورو باغونو ته یې وده ډېره کنټرول او منظمه ده. د بوټو شکلونو ته که چیرې ګورو، ډېرې منظمې څانګې یې کړي دي او همدارنګه د بوټي ډډ چې دی ښه قوي راغلی دی او په دې کې نورې دغه میده څانګې د میوې دپاره هغه څانګې په هر بوټي کې نسبت هغه باغونو ته چې هغه مستقیما په اوبو باندې اوبه کېږي یا د ویالې په اوبو اوبه کېږي، د هغې نه په دې کې د میوې څانګې زیاتې معلومیږي. نو دا معنا چې راتلونکی فصل به دا ښه میوه نیسي او هغه باغونه چې د هغې وده غیر منظمه او بې کنټروله وي، نو هغه به دومره ښه میوه نشي نیولی په دویم کال باندې. دلته که چیرې تاسو وګورئ، هر بوټي ته 2 لیټرل پایپونه تیر شوي دي او هر پایپ کې چې دي 2 ډریپرې دي. نو د بوټي دواړو خواو ته په کافي اندازه اوبه چې څومره ورته ضرورت وي هغه اوبه ورته رسیږي. په دغه ویډیو کې زموږ هدف دا و چې یو تاسو ته دغه د ډریپ اریګیشن باندې یو غټ باغ تاسو ته معرفي کړو چې شاید چې دا غټترین باغ وي چې په قطرهیي اوبو خور سیستم باندې جوړ شوی. او بل موږ خصوصا دلته په شرقي زون کې دومره غټ تجارتي باغونه نه لرو لکه دغه باغ چې دی. او پاتې دې نه وي چې دغه باغ د ګوشتې په ولسوالۍ کې د حاجي صاحب اتمر په شخصي لګښت باندې جوړ شوی. صرف موږ ورسره تخنیکي همکاري کوو، دغه قطرهیي اوبو خور سیستم هم ورته لګولی دی. هغه هم د باغ مصارف او هم د قطرهیي اوبو خور مصارف ټول د حاجي صاحب اتمر شخصي مصارفو باندې دا جوړ کړی دی. نو دلته زموږ یو بل پیغام دا دی چې نور هیوادوال کوشش وکړي باغونه جوړ کړي، چې د باغونو په جوړولو سره هم په داخل کې تولید زیاتیږي، د خارجي میوو د وارداتو نه خلاصیږو او ورسره خلکو ته د کار زمینه برابریږي. او بله مسله دغه ځمکه کوم وخت کې بیا تاسو ته د دې هغه پخواني عکسونه هم درته ښیو چې دا یوه تقریبا دشته وه. نو په دې کې اوس هغه تک شین باغ، په دې کې حتی نورو حیواناتو ته د ژوند کولو زمینه برابره شوې ده. مرغۍ او نور حیوانات راځي او په دې باغ کې ګرځي یا ژوند کوي. نو د دغه ویډیو په خپرولو سره دغه څو اهدافو زموږ، ځکه د باغ لیدو ته راغلي یو، تقریبا یو میاشت یا 2 میاشتې موږ دې باغ ته نه وو راغلي. نو اوس چې راغلو د باغ وده او وضعیت هم چې ولیده، نو ډېر زیاته خوشحالۍ احساس هم وکړو او هم غوښتل چې دا خوشحالي او دغه خپل احساس دا ستاسو سره هم شریک کړو. مننه.